سلامونه امید لرم چې روغ جوړ بیاست له افټر ته خره لاس د هم څنګه د پرون ورځې ټریډ چې یو په نیمه باندې مو ټي پی ونیوله نو څنګه چې ټي پی ولګېدل مارکیټ را ورزیدو زمونږ سټاپ لاس پورې نو خیر هغه پرون ویډیو ان شاء الله مم کتلی نو زه د نن ورځې ویډیو لایو ټریډ کوم نو مونږ هر څه نه لري کوټول فقط زما په نظر د قشیان بلری کو صحیح شو دغه دا کوم چې په کار نه دي صحیح شو نو یو دغه په کار دی دغه نور هم نه دي صحیح شو نو دا هم پاکو دا هم پاکو او نور شی نه پاکو زما په نظر مونږ بیا راشي دلیل راځي چیرته په انالیسس کې ووایم د ټول مخکې د ورځنی چارټ ما افتنی انالیسس کې ویلیو په 13 ورځ کې هغه چې اوس مونږه پیری شو چې دلته بټچ کې مارکیټ بزانه غوړي دغه ځګي ریجکشن بلاک مارکیټ هغه سیټ چوکو بلې ورځ چې د الیکټریټي ورته سویپ کړله اولي هاي ولګول اوس چې د راځي لاندې لو لګي زو سلو ساته کې سلرو مارکیټ چې د سلو ساته کې اوس دلته چې د وی شیپ ریکوري جوړ کړله چې د ریورسل معنا ورکړي مارکیټ د لیکویډټي سویپ کړه د دزین سویپ کړله او په دې ریجکشن بلاک باندې سره کې ټچ وکړو او هغه نمونږ اوس لاندې روان یاستو زو یو ساته کې سلور یو ساته کې دغه مونږ ان فیلډ چې ډک شوی دی د اف جی لرو سره د یو دانې بریکر پاک چې مارکیټ کې د شي د زینا ځان راوغورځي بیر شي اف جی زو د شقیتا د شقی کې چې د امغه اف جی دی او لاندې چې د لیکوډ ټیم لرو کاغه دا ورېغه دا او لاندې د دینه چې یو نظر دی هغه د اورډر بلاک دی کېدای شي که مارکیټ غواړي چې بره ولاړ شي نو تر دې ځي پورې به راځي بیا د دې نه بره تللی شي صحیح شو نو زه پنځه رزغۍ ته پنځه رزغۍ کې څلور مقه قصه ده پنځه رزغۍ کې هم او زه پنځه دقیقې ته مقه قصه ده زمونږ چې یو انالیسس شو چې مارکیټ باید اول نیویارک سیشن دلته دغه ورکي هاي جوړه کېلته او نور شکی مارکیټ ځان لاندې راوغورځوي نو زه دا سکرین شاټ کوم ګروپ ممبران ته اچوم نو ګورو چې څه کوي دا په ټلګرام کې مزه اچوم نو حتما دلته اوسئ کنه جوین شي لینک شته په ډسکرپشن کې نو جوین کېدلی شي د دې اوپنچو د اصلا خنو دا وګورئ اورش د لاندې لیکوډټي وایستله صحیح شو نو زه بیا هم سیل پسې ګرځم دلیل چې دا ټراپی کېدای شي پوه شئ چې ټراپی ځکه چې اوس بعضې خلک دلته لیکوډټي وایستله او سیده په سیده دلته یو انورشن کې ټریډ لري نو ټریډ دغه چې د مارکیټ دونه اسانه ټریډ نه ورکوي چاته نو دې لپاره کوشل ته به زه ټریډ والا مې ودانه نو ځکه چې اول سویپ وشو اوس بیرته که دلته بریک آوټ ورکړي اوس کېدای شي د ځان کې وخوځېږي راوخوځېږي که دروغ بریک آوټ وي نو بیرته راغورځېږي که نه نو داسې کې مارکیټ دغه ورکړي بریک کېدای شي د بره ځایانو لیکوډټیانې واخلي که هغه داسې شوله که هغه داسې شوله وبخښئ نو موږ کور بدل کوو بس داسې وایي چې د سړک خوله کې ناست نو لږ نږدې یاستو دې موټرو اوازو ته ښه نو ګورو چې څه کوي د خیره اوس هم چې دی مونږ بریک آوټ ته نږدې یاستو نو د داسې بریک آوټ سره به چې واقعا ښه کار وشو اوس کېدای شي مونږ بغیر د ټریډ پرېږدي ګوره لاندې راکښته شي دغه ښه کار ونه شو اوس نه غواړم چې داسې تیز موو ورکړي صحیح ده پرون هم همدغسې وشو بس بغیر د ټریډ یې پرېښودل خو خیر بیا به هم په تمه شو چې څه کوي د خیره ما کوه
ګوره ورته فر ګوره فر به پاره یار ها دا چې د اسما د بای ټریډ شو ها دا اسما ټریډ زی شو د چې د سټاپ لاس او دغه هم چې دی دلته ټي پی نو ګورو چې مارکیټ څه کوي نو په تمه کې ګورته د خیر دا څنګه ګټه کې کلوز کومه دلیل دا دی چې زه بیا راشم مارکیټ ته زه نه باید بورش ټریډونه والم نو ما دا تقریبا $300 پروفیټ کې بند کو نو زه به چې دی چې پسې ګرځم سیل ټریډ پسې کله دی بریک آوټ ورکو کول بره سویپ د زی پورې لاړل دی بریک آوټ ورکو به سیل علامه کنه اند سی راغې سیل لپاره نو زه بلته سیل علامه نو ګورو چې مارکیټ د خیره څه کوي الحمدلله کله چې تجربه حالې وي دغه چې چته پوهېږي چې مارکیټ شی کوي شی نه کوي یعنی وګورم دغه د ما ټریډ بند کو اماګه چې څنګه مې بند کو را وغورځېدو دا سټاپ لاس پورې نو مارکیټ کې تجربه ډیره مهمه ده واقعا درته وایم نو په تمه کې څه کوي مارکیټ د خیره دلته بریک آوټ ورکړي زه به سلام دلته هم جوړیږي خو د وی فیجی د 15 دقیقې نه غواړم چې د زینری وارس کې د خیره بس الحمدلله موږ خلاص کوم د مازیګر نو اوس ګورو چې ټریډ شي راځي شو د خیره که مارکیټ ورخیا د سیو کې لکه مثلا نه دا اوس لاړ شي ته بر سویپ ورکی بیرته راشي د زی بریک آوټ سره به ټریډ علم کنه د رواني اندا اوس سره کوم روان دي د زی بریک آوټ سره اجازه لرم چې ټریډ والم ها بریک آوټ ته نږدې دې زمونږه ټریډ نو دلته بریک آوټ ورکړي ان شاء الله زمونږ به ټریډ آن کیږي ان شاء الله بریک آوټ ته نږدې د خري سکی زم دي چې دلیل دا دی چې دلته خسته غټ سپورټ زون لري چې هغه کتل شي دا ځای دی چې مارکیټ لاندې سویپ هم کړی د دې سره سره مارکیټ دلته یو ریجکشن بلاک هم لري نو د دې سره کولای شي بره لاړ شي خو سویپ یې بره هم کړی دی نو زما چې کنوینس کوي چې دلته ټریډ والا ما هغه دا دی چې دا یو پیر راغی چې شو بیرته لاړ دلته بریک ورکو موو یې ورنکو او کله ته وګورو مارکیټ چې دلته یې سیم ټیم جوړه کړې دا سمارټ فون ټیکنیک د سیلور سره ګولډ جوړ کړي نو زما په نظر پیرش کیږي خیر زما په نظر ګوره خیا بریک آوټ د دې ستنه پته مکیږم دلیل یې شری خیا دلیل دا چې دلته خسته سویپ ورنکو صحیح شو زما په نظر که واقعا ریورس کې د سی سویپ باید ورکړی وي نو چې نه دی ورکړی نو کله سی سویپ ورکړی د دې بریک آوټ سره هم ټریډ ایسو خو دلته چې د سی سویپ ورنکو د دې بریک آوټ سره به زه ټریډ اخلم نو د دې ته پته ما چې بریک آوټ ورکړي د خیره او دلته به زه ټریډ نو دا چې د ګوره خیال ته خطرناک مو ورکو دا چې د اوس قوي دی که واقعا مارکیټ غواړي ریواز شي د جنن دلته بریک آوټ ورکړي نو ډیر خراجي د دې ګوره سره مو ورکو د دې اوس چانس یاد دی چې د لاړ شي د سویپ ورکړي بیرته راشي اندغه د پاره ورته پته مې چې مارکیټ دلته بریک آوټ ورکړي کله د بریک آوټ ورکړي سیونه غاړه چې د هغه ریجکشن بلاک 50% بریک کیږي نو چانس به زیات کیږي چې اصلي بریک آوټ خا دا د بریک آوټ ورکړي نو دلته زما د سیل ټریډ جوړیږي ما سیل وایستو دیم چې د زما سټاپ لاس دلته راځي ټي پی چې دا ان دا نو ګوري چې مارکیټ څه کوي لازم نو ټریډ شو خیر
ښه دا زموږ ټریډ و. ما اوس خبرې وکړلې خو میک مې بند و. نو ما وخت بند کړو ځکه چې ما ریسک زیاته ایستی و په غلطۍ کې. نو زموږ چې هغه ټارګېټ پوره شو. او بله دا چې دغه ته لږ ځورول کوي. دلیل دا چې دا لیکوډیټي اوس سویپ کړه کېدای شي لږ ځورول وکړي. نو هماغه دپاره مې بند کړو. مننه ویډیو لیدل نه مو. ویډیو حتما لایک کړئ. چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله مو زما غوندې کامیابه لره.